د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو عمران خان د نیونې په اړه د افغانستان اسلامي امارت خپل رسمي نظر څرګند کړ. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویان ښاغلي عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه د اسلامي امارت رسمي نظر نشر کړی ده. په دغه اعلامیه کې راغلي دي د افغانستان اسلامي امارت په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه چې لاریونونه شوي دي او په ځینو مواردو کې په تاوتریخوالي هم اوښتي خواشیني څرګندوي. د افغانستان اسلامي امارت په پاکستان کې سیاسي ثبات، پاکستان د مسلمان ملت او ټولې سیمې په ګټه بولي او له ښکېلو لورو د زغم او تفاهم هیله لري. د بهرنیو چارو وزارت په روان وضعیت کې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب په اړه خپلو استازولیو ته لازمې لارښوونې کړي دي. دا په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه د افغانستان اسلامي امارت رسمي نظر چې پکې هلته د میشتو افغان مهاجرینو په اړه هم پکې څرګندونې شوې وي. همدا ډول ښاغلی امیر خان متقي د پاکستان له سفر څخه بیرته افغانستان ته راګرځېدلی ده. هغه په پاکستان کې د مختلفو چارواکو سره ولیدل. همدا ډول یې د افغان تجارانو، محصلینو او نورو مخورو سره هم غونډې درلودلې. د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزې ناستې هم موجودې وي. دغه ډېرې مهمې ناستې وي چې په دغه درې اړخیزه ناسته کې په ډېرو مهمو مسایلو توافق شوی ده چې زیاتره یې د افغانستان اسلامي امارت او افغانستان په نفع دي. ښاغلی امیر خان متقي د پاکستان له دغه څو ورځني سفر له راګرځېدلو څخه وروسته په خپله یو خبري غونډه کې د دغې غونډې مکمل جزئیات ورکړي دي. راځئ چې خپله یې د امیر خان متقي صاحب له ژبې واورو چې په پاکستان کې یې څه وکړل، له کومو جهتونو سره یې وکتل او د دغه سفر موخې او لاسته راوړنې څه وي. هیله ده د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. تېره میاشت د ازبکستان سمرقند ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ناسته کې د ګډون په تعقیب زموږ رسمي کاري سفر پاکستان ته او اسلام آباد کې د چین، افغانستان، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ډیالوګ په 5مه ناسته کې زموږ ګډون ښیي چې د نړۍ د هیوادونو او مخصوصاً د سیمې هیوادونه د افغانستان اسلامي امارت سره منظم تعامل او ډیپلوماټیک روابطو ته ډیره لیوالتیا لري او عملاً د لا منظمو او قوي اړیکو په مسیر روان یو. دا ځل درې اړخیزې ناستې وروسته د پرمحتوا ګډې اعلامیې خپرېدل هم واضح پیغام لري. په درې اړخیزه ناسته کې لوري پر ګټورو ټکو موافقې ته ورسېدل. هغه ګټور ټکي څه دي؟ یو سوله ییز، باثباته او سوکاله افغانستان د سیمې په مشترکه ګټه وبلل سو او د دې لپاره د درې اړخیزو همکاریو په ډېر اهمیت ټینګار وسو. ټولو لوریو د دې په ضرورت ټینګار وکړ چې هر یو به هیڅ فرد، ډلې او یا کوم جهت ته اجازه نه ورکوي چې قلمرو یې د سیمې امنیت او ګټو ته د زیان رسولو لپاره وکارول شي. د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې د مخنیوي او د افغانستان د ثبات او بیا رغونې ته د ودې ورکولو په ضرورت هم ټینګار وشو. همدارنګه په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان د اقتصاد بیا احیا لپاره د حقیقي لارو د لټولو پر اهمیت ټینګار وشو. په درې اړخیزه اعلامیه کې دا ټکي ټول ځای شو چې د وزیرانو دا موافقه راغله چې د افغانستان د بیا رغونې، صنعتي کولو او د کار پیدا کولو په هدف د درې اړخیزې پانګونې د امکاناتو د لټولو په برخه کې د لا زیاتو مرستو په اړه غور وکړي او درې واړو لوریو د سیمهییز اتصال د مرکز په توګه د افغانستان له ظرفیت څخه په بشپړه توګه د ګټې اخیستنې په اړه خپل هوډ یو ځل بیا تکرار کړ.
د چین د کمربند او لارې لوی پروژې په چوکاټ کې د چین پاکستان اقتصادي کوریډور افغانستان ته په غځولو ټولو خپله ژمنه بیا تکرار کړه او د اوسني درې اړخیزې ناستې د عملي پروګرامونو په توګه د چین افغانستان پاکستان ترمنځ د ظرفیت لوړونې او د وګړو ترمنځ د تبادلې پیاوړتیا باندې هم ټینګار وشو. ټولو موافقه وکړه چې د کرنې، سوداګرۍ، انرژۍ، ظرفیت جوړونې او داسې نورو برخو کې به همکاري پیاوړې کړي. وزیرانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان لوري سره رغنده تعامل وکړي. دوی په دې برخه کې اسلامي امارت سره د خبرو اترو او رغنده ښکیلتیا د پراختیا په برخه کې د مختلفو میکانیزمونو او فارمټونو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د میکانیزم په شمول د نورو هڅو ستاینه وکړه. درېواړو خواو همداراز د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د نشه یي توکو په وړاندې په اغیزمنه توګه د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي او د خپلواک او دوامدار پرمختګ لپاره د دې ظرفیت د لوړولو لپاره بدیل کښتونه جوړ کړي. او درېواړو خواو له اړوندو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په وړاندې خپل اړخیز بندیزونه لرې کړي او په بهر کې د افغانستان شته شتمنۍ بیرته ورکړي او په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ لپاره زمینه برابر کړي. د درې اړخیزې ناستې ترڅنګ په دې سفر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا هڅې وشوې. په دې سفر کې د تجارت وزیر په مشرۍ یو پراخ تجارتي هیئت هم له موږ سره و چې هغوی لا هم په پاکستان کې دي او د افغانستان پاکستان ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې تخنیکی بحثونو ته ادامه ورکوي. په دې سفر کې مو د پاکستان د یو شمېر ګوندونو له مشرانو، جیدو علماو او مخورو سره ګټورې ناستې درلودې چې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري. همداراز مو د دغه سفر په لړ کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرني سیاست په اړه د څېړونکو او ژورنالیستانو په حضور کې بحث درلود او په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې مو په پاکستان کې د میشتو سوداګرو او افغانانو له یوې لوی اجتماع سره د اړیکو د پراختیا، د سوداګرو او افغانانو د ستونزو د حل په اړه خبرې وکړې او د هغوی اندېښنې مو واورېدې. خلاصه دا چې موږ هیلهمند یو چې له وروستیو جامع خبرو اترو وروسته هم پاکستان سره زموږ د دوه اړخیز تجارت او ترانزیت په برخو کې پرمختګونه ولرو او هم د چین په ګډون د سیمې په کچه په سیاسي، امنیتي